د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د تولید، وارداتو او کیفیت کنټرول په برخه کې د همغږۍ د پراخولو لپاره د دغه وزارت مسؤلانو ترکیې ته رسمي سفر پیل کړی دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د تولید، وارداتو او کیفیت کنټرول په برخه کې د همغږۍ د پراخولو لپاره د دغه وزارت مسؤلانو ترکیې ته رسمي سفر پیل کړی دی. د وزارت د معلوماتو له مخې دا سفر له هند سره د پیل شوو درملیزو همکاریو وروسته ترسره کیږي او موخه یې دا ده چې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د درملو د تولید، تخنیکي همکارۍ او معیاري څارنې په برخو کې ګډ میکانیزمونه رامنځته شي. چارواکي وایي هڅه روانه ده چې د بهرنیو همکاریو ترڅنګ د هیواد دننه د درملو د تولید بنسټونه هم پیاوړي شي. د عامې روغتیا وزارت ټینګار کوي که دا همغږي په عملي ډول پر مخ لاړه شي، افغانستان به وکولی شي د درملو په برخه کې پر وارداتو خپله تکیه کمه کړي او ورو ورو به له یو اړخیز احتیاجه ووځي. د وزارت په وینا دا بهیر حوصله، دوامداره کار او تخنیکی پانګونې ته اړتیا لري. چارواکي زیاتوي اصلي موخه دا ده چې خلکو ته لوړ کیفیت لرونکي، خوندي او معیاري درمل په مناسب قیمت برابر شي او د بازار له بې کیفیته او قاچاقي درملو سره جدي مبارزه وشي. روغتیا پالان باور لري چې له ترکیې سره د درملیزې اړیکې د تجربې، ټکنالوژۍ او کیفیت د انتقال له پلوه مهم ګام دی، خو ټینګار کوي چې د دې پروسې بریا تر ډیره د شفاف مدیریت، دوامداره څار او عملی پلي کېدو پورې تړلې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو